زه بختیار احمد هوتک یم د بیدار جان هوتک زوی یم تلاسیمیا مریضي لرم 15 ورځې بعد یو میاشت بعد وینه کمومه زه متاسفانه په خواشینۍ سره ویلی شم چې زه خپل وجود ته وینه تطبیق کړم د موږ وجود کې اوسپنه ډېرېږي چې کله د موږ وجود اوسپنه ډېره شي د موږ سر هم غټېږي نس هم پړسېږي ډېر مشکلات سره مخامخ یي دردونه په منګي لاس مشکلات سره لاس ګریوانې په ټوله نړۍ مې غږ ده چې موږ سره باید کومک وشي دوا په هغه کې موږ سره کومک وشي دا نور هم مرستې وشي چې چا سره د کور کې د ډوډۍ پیسې نه وي هغوی سره د تاسو کې ولاړې لاړم څه خبرې ته پس سره ولاړم ښه هغوی به د کرافې څنګه ولري او ډېره زیاته مننه کوو هغه کسانو نه چې موږ ته هره میاشت نوی ژوند راکوي دا دلته کوم ماشومان چې موږ تاسو وینو د خپل بچیانو سره مقایسه کړو اول تاسو د هغوی دغه نازک مخونه وګورئ او بیا د خپل بچیانو مخونو ته نظر وکړئ چې څه توپیر ده کې دا هم د موږ تاسو بچیان دي دا هم افغانان دي موږ تاسو د عهد وکړو د نن ورځې نه چې راځئ ټول هغه افغانان چې د سټیج له طریقه خبریز یا د میډیا له طریقه دا عهد او وعده وکړو چې د خپل بدن وینه به د دې بچیانو لپاره خامخا نظرانه کوو